هغه ټول ته وایم چې ټول یو موټی شي که یو موټی نشي تبا کیږو غرقي مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی هغه ماشاءالله د ډیرو علماو سربراہ دی کنه جی نو درته وای دا کم سیټونه کم توفه چې دا الیکشن کمیشن ټول پاکستان کې وی شلانو پدې کې با فضل الرحمن صاحب میسا اخلي نو درته وای چې په اسلام کې بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې ټایم موجود یو چرته د اډیاله جیل نه بهر عائشہ بانو صاحبہ او ام پی ای صاحبانی چې کم دي مونږ سره دلته کې په ګڼ شمیر تعداد موجود دي مونږ خو اکثر دا ویل دا خبرې موکړي چې په کې پی نه صرف یو ام پی ای جوړ دی چې دا غنوم عبدالاسلام صاحب دی هغه سره مونږ دلته ولید او نورم څوک نه دی لیدلی ولی چې مونږ ته دا ښکاري چې صوبایي اسمبلی ممبران ډیر زیات دي چې تاسو راغلي و څلور شوي کنه جی سویل غواړئ جی دا غوي د خويندو ملاقات مو سره نه کیږي آیا د دینه مخکې چې څو وخت نواز شریف دنه نو هغه وخت کې او موجوده حالات سیم دي کنه نو تا خو چې دا خو وړاندو تم پته ده چې سیم حالات نه دي هغې ته خو چې څه قسم وایي چې د کور نه روټۍ راځه او د خپل باورچي او چې څه قسم فیسیلیټیز ملاو او بیا چې څه طریقې باندې د هغې هغه فیک نقلي پلیټلیټس والا رزلټونه جوړ کړل او چې څه طریقې باندې هغه وباسلی شو پاکستان نه نو خبره دا ده چې یو قسم حالات خو بالکل هم نه دي او چې څنګه تاسو وکتل چې دا دومره خلک چې کم راغلي دي هغه راغلي دي دپاره دي چې د قانون په مطابق باندې فیصلې نه کېږي لګیا دی ګورې هر یو پریزن مینولز وي د هر یو که تاسو هر قسم هم جرم کړی وي د هر جرم دپاره د خپل قیدیانو د خپل چې کم هغه بي ټایم پوره کوي نو د هغې پریزن مینولز په حساب باندې فیملی ته پرمیشن وي تاسو که وګورئ چې هر ځل باندې د خان صاحب خویندې چې کله یا وکیلان یا د هغې ذاتي چې کم مالج دی چې هغې راتلل غواړي تاسو کتلی دی کله هغې خپل پرسنل چې کم ډاکټر دی هغه نه پرېږدي کله لویرز نه پرېږدي کله لیډرشپ کې څوک باندې د پابندي ولګوي کله په علیبا پابندي بین ولګوي کله څه ولګوي راته ووایه د خان صاحب صحت په حواله سره ملاقات د ډاکټر نه کېږي خو مونږ د کې پي نه داسې څه دروند اواز نه اورو نه داسې خبره نشته ده بیرسټر صاحب ما په خیال کې یو ورځ نیم مخکې هم چېرته څه خبرې مبره هغه کړې ده پرون ما په خیال کې څه خبره کړې ده داسې خبره نشته ده د ټولو پارټي ټولو کنسرنز دي د ټولو دا چې کوم د خلک راغلي دي دا ټول راغلي دغې دپاره دي چې مونږ ټول صرف او صرف دا نه چې د خان صاحب د خویندو سره ولاړ یو مونږ خان صاحب سوال یې نه پیدا کېږي چې د پارټي ورکرز یا پارټي لیډرشپ د خان صاحب نه بغیر څه سوچ وکړي ګورې خبره دا ده چې دا دې ټایم کې به چې څوک هم بېوقوفه وي که نه هغه به د خان صاحب ماینس والا ټیم ته به ځي ادې دپاره ځکه چې کوم یو کس خان صاحب ته دھوکه ورکړې ده خدای تعالی خان صاحب ته داسې عمران خان ته داسې یو عزت ورکړی دی ځکه چې په حق ولاړ دی د حق خبره کوي لګیا ده د ملک د قانون بالادستي خبره کوي د آئین خبره کوي د رول اف لا خبره کوي هغې خو یو خبره هم داسې نه ده کړې دا د خدای الله تعالی د خدای پاک طرف نه د خان صاحب سره یو وایي چې یو هغه دی چې چا کس خان صاحب ته دھوکه ورکړې ده داغه سیاست ختم دا راته ووایه جی چې تاسو څه ویل غواړئ هرکلی وایو تاسو ته سخته ګرمۍ کې تاسو دلته کې راځئ خو دا راته ووایه چې د عمران خان صاحب دپاره دا دونه سټرګل ولې کوئ او ولې ضرورت دی بالکل به کوو دا سټرګل به مونږ ولې نه کوو زموږ لیډر دی او په لومبي ځل یو د سچ او خره لیډر دی نو دا دونه کرپټ خلک چې دا نور کوم دي که نه نو د په موجودګۍ کې به مونږ د هغې حمایت ولې کوو مونږ خو به هم د ده کوو که نه او د پاکستان دپاره نن سبا زمونږ دا خو زمونږ یو ډېر لوی خوب دی چې خان صاحب د دې ځای چې دی واپس راشي او واپس د خپل هله ځله شروع کړي کرپشن نه خلک دغه کي چې بهري نو زمونږ حالات به بل شانتي بیا د هغې نه مخکې تاسو کتلي زمونږ څومره جي ډي پي ګروت څنګه و زمونږ نور داسې څنګه هر یو شی چې دی خوالي پله روانو پوره پاکستان الا لکه یو خړپوس نه اوچت شوی چې واپس راواچو خبره دا راته ووایه هغه تحفې چې میلاوي شوې هغه اضافي سیټونه چې په کې پي کې په پوره پاکستان کې میلاو شوي دي او هغه کینډیډیټ چې دی هغه اسمبلی ته لاړ شي الف علي په قرآن پاک باندې او بیا هغه دا دعا کوي چې الله زما په ملک باندې رحم وکړي نو رحم به کوي الله نه داسې نشي کېدی دا خو ډېر ظلم دی دا خو یو تاریخ دی رقم که چې چا سیټونه او د چا حق دا کپې چا واچوله او ډاکوان به ښه سریع عام چې دی نو هغه انجوی کوي دا کېدی نشي کېږي ایمل ولی صاحب ویلي چې مونږ چې دا سیټونه چې دي دا مونږ نه الو په دې حواله سره اپریشیټ کوئ ایمل ولی نو هغې ته به چې کنسټرکشنز ملاو شي نو به عملي سیټونه نو هغې څه دي هغه خو په خپله د باپ نه راغلی دی سوچ وکړئ د پلار ایگزیکټلي د باپ پارټي نه د بلوچستان نه دی راغلی دی هلته نه دی سینیټر شوی دی نو د دې خو خپل ته پته ده چې د اے ان پي څه حالات دي د پي ایم ایل این ګورئ خبره دا ده تاسو دې کې لږ شانتې دې باندې سوچ کول پکار دي چې کومې پارټي ته منډیټ عوام ته تللی دي او د دې منډیټ ریجیکټ شوی دی یو سیټونه اخیستلي دي یو سیټونه باندې به دې ته درې د څلور 15 سیټونه به ریزرو سیټونه به څنګه ملاویږي دا کم انصاف دی لکه دا کم اکویشن دی ګورئ الیکشن کمیشن ګورنمنت الیکشن کمیشن خپل یو فارموله ده یو ریشیو دی چې 4.5 په حساب باندې به یو فیمیل راځي هغې په حساب باندې الریډي دیتا فیمیل ملاو شوي دي ریزرو سیټونه دیتا ملاو شوي دي دا کومه فارموله ده خبره دا ده چې دې فارموله خو اډو ایگزیسټ کوي نه الیکشن کمیشن که لیجسلیشن وکړي نو بیا کېدی شي چې لیجسلیشن یې کړی نه سپریم کورټ قانون سازي کولی شي نه یې بینک قانون سازي کولی شي دی سمپل انټرپریټ کورټ شته جی
نو بس خبره ده د 26 ترمیم نه پس خو هغې هم دا راته ووایه زه دا تپوس کول غواړم فضل الرحمن صاحب چې دی هغه د ډېرو عالمانو سربراه دی اوس د هغه پالټي چې ده هغه ته به هم دا تحفه میلاویږي نو دا راته ووایئ چې د اسلام په نظر کې دغه شانتې مال چې میلاویږي هغه اخیستل پکار دي اسلام د دې خبرې اجازت ورکوي که نه ورکوي قطعا نه کم انسان چې حرام دغه خوري هغه په خېټه کې حرام نه نوځي دی اوس وایي چې د یو کال د دې تنخواګانې به دې ته ورځي او دې ته به کېږي زه به هم شرم وکړې تاسو ته شرم پکار دی په کومو سترګو واخلی زمونږ حق په کوم دغه باندې اخلی مونږ وایو چې مونږ دا حق واخلو مونږ به عمران خان آزاد کړو زمونږ به په پوره دغه کې ملک زمونږ به بیا عمران خان انشاءالله دغه نه روزي قید نه به وځي هغه به وزیر اعظم جوړ شي دې زمونږ منډیټ پټ کو زمونږ په ملک کې پوره ملټري کړه دغه سره ولاړ دی په هر یو سپورټس بورډ کې پرون چیرمن جوړ شو هغه د ملټري دغه دی په هر ډپارټمنټ کې د دې یو اداره ده دی ولې خپل ادارې پورې محدود نه پاتې کیږي په هر اداره کې دی ولې قبضه چولې ده زموږ پورا ملک بند دی دغه چې ایران چې هغه دغه منظور نکو رژیم چینج دغه نکو نسمره هغه ته پوره دنیا په غیرت دغه کوي خو زموږ پاکستان کې دومره بغیرته دغه حکمرانان ولې مسلط شي دي چې په ملک په بار رژیم چینج راولي او زموږ ملک په تباہی طرف ته ځي زموږ په ملک معدنیات شته زموږ په ملک هر قسمه دولت شته معدنیات عملی دي تاسو نه جی معدنیات علی کنه ایجنسو نو دا ځکه خبره ته کوم مونږه ان شاء الله مونږ بغیرته کوم نه یو مونږ پښتانه چې یو مونږه حرام مال نه خوړلې مونږ حلال خوړلې مونږ چې تر څو پورې څومره پورې مزاحمت کولی شو مونږ به ان شاء الله کو زمونږ خو اعصابي طور مونږ خو مضبوط یو او مونږ به ان شاء الله تر هغه پورې کېږو یزید چې و کنه هغه کربلا په میدان کې دغه کړو نن سبا په تاریخ کې راغه په کم دغه باندې یادېږي په نفرت په نظر وته ګوري نو اوس هم ټول دنیا تاسو ته د نفرت په نظر ګوري او که سعودي دی که بل لغه ټول ته وایم چې ټول یو موټی شي که یو موټی نشي تبا کېږو غر کېږو یو کېږو کني ورکېږو نو د هغوی دې خبرې سره خو به اتفاق ساتئ خو زما سوال ستاسو نه دا دی دې به وروستو جواب راکوي دا راته ووایي جي مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی هغه ماشاءالله د ډېرو علماو سربراه دی که نه جي نو دا راته ووایي دا کوم سیټونه کومه تحفه چې دا الیکشن کمیشن ټول پاکستان کې وی شله نو په دې کې به فضل الرحمن صاحب هم حصه اخلي نو دا راته ووایي چې په اسلام کې د دې اجازت شته الف واخلي او بیا دعا وکړي چې یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي نو الله تعالی به رحم کوي که نه ټول ناول خو دا کوم چې د فضل الرحمن نه تاسو کې دا سیټونه هغه کوم چې حلال دي که حرام دي هغه لپاره دا تاسو هغه نه پکاره ځکه چې تاسو خو اسلام لمبردار اسلام د کلمې په نوم باندې لګي ټول خلک ټول مرده کړ دا چې خو الیکشن کمیشن هم تاسو پکاره چې تاسو د سیټ د پاکستان د انصاف تاسو د پارټي نو آزاد الیکشن خدمت دي نه ورکړي نو دې په کم بیس ورکړي ایم کې کم داسې طریقې د فارموله چې باقي ته ملاوي هغه خو ګور اسمبلی په عوامي په نمائندګۍ په حیثیت سره هغه تقسیمي کې ضروري سیټ دا هغه کم پوزیشن دی هغه چې کم 2 سیټونه غټي تاسو ته 15 زره ورکوي نو دا بالکل دا ریزرو سیټونه چې د ثواب لپاره ورکړي دا خو هغه ډاوټس دي ملټری اسټابلیشمنت او د ملک د تبعیض دغه خلک ذمہوار دي او هغه ملک تبعیض طرف روان کړو بوزي هغه په سلسله کې ورته خو نه هین منی نه قانون منی نه عوامو منډیټ منی نه هغه عوامو سره اوسه پورې یکجهتي منی عوامو ته وایي چې موږ سره یکجهتي خو هغه عوام سره یکجهتي نه کوي ته وایې مورجي چې یو خو راته دا ووایي چې په پنجاب اسمبلی کې شلو ایم پی ایس چې کوم دي د هغوی سیټونه ختمولو کوشش کوي وایي چې تاسو ولې احتجاج کوئ نو آیا په پاکستان کې په بجټ باندې احتجاج کول ګناه ده که نه ګوره جي داسې ملک چې په هغې کې د قانون نشته په هغې کې آئین نشته په هغې کې لکه هغه چې څه وو هغه اسم نشته نو په هغې کې خود چې څه کوې نو کولی شي هر یو شی جایز دی چې څه د ډله راله چې کله د فرد واحد حکومت شي نو بیا خو چې څنګه دا خو د فارم 47 حکومت دی دا د 17 نه کم ځای ته لاړل نو دا کېدی شي او دا نشي کېدی هغه چې دوی څه غواړي نو به کوي د مریم نواز صاحب یو تعریف کول دي که نه جي نو د هغوی کم یوه خبره داسې وي چې 1500 کارونه د هغوی دي بس تاسو نه یې خوښ خو یو کار به خوښ په دې لږ جواب راکوي پلاستیک سرجري یادوي هغه مو خوخه د ټولو ښځو خوښي هر یو کس وایي چې دغه شانتې رضا نه کوم خو موږ وایي چې د ملک پیسه نه خورو د ملک په پیسه نه که موږ سره خپل دومره یي نو بیا به د هغې په شان ځان د پلاستیک بټنې نشته ډېره ښه دروغجنه ده بس هم دغه خبره ده ډېره ښه دروغجنه ده د فارم 47 دغه به د هغې به څه هغه به زمونږ پاکستان څنګه ریپرزینټ کوي د هغې د تعریف کې یوه جمله نشته یوه جمله که چا ووایي نو داسې مه وایئ جي هغه خانداني چې کوم دی د هغوی سیاست را روان دی خانداني غلي دي خانداني دغه دي خو ټوله دنیا پیژني خو په پته نه لګي چې دې خلکو ته هم دغسې خلک خالص یو بل کارکون جي زه یو بل تپوس کوم جي ستاسو نه د هغې به مله شارټ کې جواب راکوئ عمران خان صاحب چې دې کوم له هیلث کارډ ورکړی دا په دنیا کې چا مخکې نه ورکړی 10 لک روپۍ اچولي دي او دا یې راته ویلي چې کله ستا ضرورت وي ته به غټ هسپتال ته لاړ شي او خپل علاج به وکړې پلاره مور هم داسې نه کوي نن ایم پی اے ایم این اے هغه وخت کې هغوی سټوډنټ راغونډ کړي نن ایم این اے ایم پی ایس دي هغه سي ایم پی اے ایم این اے تاسو په اسمبلی کې ګورئ چې عمران خان صاحب سره د بچي په شانتې ولاړي بالکل شته دي او زه تاسو ته یو خبره وکړم ګورئ مونږ حالات جنګ کې یو تاسو که پارټي ولا وګورئ چې زمونږ کم په اسمبلیانو کې ناست دي
اغي حکومت هم چلی ګوره تاسو خپل کتلې دي زمونږ په صوبې کې دهشتګردي څه حالات روان دي زمونږ په صوبې کې څه قسم فیډرل ګورنمنت خپل برخه نه ورکوي لګیا دي ډېر صوبو ته خپل حقوق نه ملاويږي مرج ډیسټریکټس ته خپل حقوق نه ملاويږي لګیا دي تاسو دې ځل کتلې په بجټ کې دي پروینشل ګورنمنت ته کې په څومره فند ورکړي دي بالکل نو تاسو نو ډېر زیاتې مطلب دومره چې هغه څونه بیا فیګر معنی یاد شو 50 کروڑ به کسمره به نه پدې به امریکا جوړوي د پیښو کې پینا چې دا ټریکټر ټرالیانې چې کم پیسې را روان دي ګوره خبره دا د زمونږه صوبې کې خاص طور په نیولی مرج کم ډیسټریکټس هغه ټایم کې وو مرجر د پس زمونږه په صوبې کې ټیرریزم او د دې د وجې نه انفراستراکچر ته ډېر نقصان رسېدلی یو ډېر مننه تاسو ګوره دا د خان صاحب ویژن دی د خان صاحب ماشاءالله چې خان صاحب یو ویژن چې هیومن کیپټل باندې انویسټ کوي هغه څه مطلب دی هغه مطلب دا دی چې خلکو ته صحت او د تعلیم دا داسې انویسټمنٹ دي چې بارني ملکونو کې په انسانانو باندې انویسټمنٹ کیږي په انسانانو باندې کیږي د پل ناله سړک خان صاحب ټول عمرې د سیاست زبردست تاسو د ویژن خبره وکړه جی په سواد کې هغه مشکل وخت چې راغلی او کنه تیر شو او ډیر شهیدان شو ولته نو دا راته وایي چې بیا هغه کنستراکشن د غورځولو فیصله وشوه نو چې څو وخت کې د غریب هوټل را غورځولې نو صوبایي حکومت هغه وخت کې پیته نه وراغسته خو چې څو وخت کې د امیر مقام او د غلام علي صاحب هوټل را للې نو الته کې سرکاري خلکو پیته را واغسته دا څه وجوه هغه امیر مقام الته په هوټل کې تعویذونه غدلی چې دوی تلل الته خپې سوځې دې که څه وجوه ګوره خبره دا ده چې څه قسم حالات زه خو په خپله مونږ په خپله دا سوچ کوو لګیو چې دا چې کم د فلډ د وجې نه چې کم ایشو هغه شوی دی اول ټولو کې اول خبره دا ده چې یو ایکس چیف منسٹر یا یو چې کم سټینګ مطلب فیډرل سیکریټري به وي یا منسٹر به وي هغه په څه طریقې باندې به قانون خلاف ورزي به کوي او یو بلډینګ به جوړوي امیر مقام ویلیو چې زما هوټل صحیح جوړو دا اوبه چې کم دي زما هوټل غاړې ته نو سزا به اوبه ورکوي نه 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 داسې نه دي جی داسې نه دي د دې خپل قانون دي د دې خپل قوانین وي د دې میډم دا تاسو کومه چې څو وخت د غریب هوټل غورځولو نو هغه وخت قانون چرته وږي قانون د ټولو لپاره برابر دی قانون ټولو لپاره برابر دی خو خبره دا ده چې سبا بیا تاسو ته پته ده چې بیا دي داسې قسم مطلب چې لیګالیټیز ته ایشو نه راځي نو کې دي چې دې لپاره به فیتاغه کړي چې ځکه سبا په دې باندې لیګل تاسو څه ویل غواړئ جی دا راته وایي جی دا غوي یو مایک راځي چې جرنیلانو ټاوکسي کنه نو دا غي نو وبم یریږي بیا امیر مقام صاحب نو اوس صوبایي حکومت یریږي وبت یریږي نه نه ورسره چې سپورټ د چا دی د ملټری ټاوټ دی او بالکل هغه خلک بچ کی دي شي نن سبا چې څوک دا غي بل تاسو د صحت کارت تاسو کو زمونږ دغه کې